د جلال آباد ښار په سراج العمارت تاریخي بڼ کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره د زرګونه ګډونوالو په شتون کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې د کوزي پښتونخوا د شاعرانو په شمول ګڼو ولسي خلکو هم ګډون کړی و. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست مولوي امیر خان متقي په خپل کاري دفتر کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له سلاکار محمد رضا بهرامي او په کابل کې د هغه هیواد له سفیر سره کتلي دي. د لغمان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د اسلامي امارت او موسسو په مالي ملاتړ 14 ښوونځي بیا رغول شوي چې زده کوونکو ته د زده کړو په برخه کې ښه چاپیریال رامنځته کړی دی. او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د اسلامي امارت د کابینې له یو شمېر غړو علما کرامو قومي مخورو او مجاهدینو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره کار کوي.